د جهان په مخ بنوي هسې ستا غوندې دلبره. کرم خان چې ډېر تکړه هنرمند دی او اوس ډاکټري هم کړې ده، هغه مینه را سره وکړه چې هغه ورځ راته د خوشحال خان خټک یو څو کلامونه راولېږل او ویلې چې دا ویډیوګانې زه ګورم. دغه شان نورو ملګرو هم راته په فیسبوک پیغامونه رالېږلي دي او زیاتره ملګرو پکې فرمایشونه هم کړي دي چې پلانکې کلام ریکارډ کا. نو نن د کرن خان د دې مینې اظهار چې کوم کړی دا کلام درته ریکارډ کوم او د دې تشریح چې چا کړی د هغه د هغه حق تشریح درته وایم. خپله مې نه پسې کلیات کتلي دي او نه مې پسې فرهنګ کتلی، ځکه چې د ملګري ټوله خواري کړې ده. نو چې چا یو ځل خواري کړي نو دوباره هم پکاره چې هغه ته کریډټ میلاو شي او دوباره د خوارۍ ضرورت نشته دی. خو هسې یو خبره یو وضاحت کوم چې د خوشحال خان خټک د کلام نه مخکې ځینې خلک دا وایي چې کوم ډېر زیات مشهور کلامونه دي هغه ووایه. یو نیم ځای کې خوشحال خان خټک دی کې هیڅ شک نشته دی چې هغه نابغه دی او د هغه په رنګه دویم تر اوسه څوک نه دی پیدا شوی، بالکل هم نه. دا ډېره ستره او غټه دعوه ده چې پښتانه عالمان پې ټول متفق دي. نو خو د دې مطلب هرګز دا نه دی چې هغه وخت 400 کاله مخکې چې کومې خبرې اکسپټیبل وي، یعنی په سوسایټي کې منل کېدی شوې یا په خلکو به ځان غلی کو یا په غوږونه کاڼه کول کېدل، په دې دور کې داسې نه ده. یعنی تنقید امکان موجود دی. مثال په توګه خټک چې په کومو ځایونو کې سټیریوټایپینګ کړی دی، عمومیت او جنرالایزیشن نه کار اخیستی دی. یعنی د یو سړي خامي چې ده په هغې ټول قام ته بد ویلی دي. د یو جنۍ په حسن کې کمی که هغه محسوس کړی نو د هغې پوره قبیلې د جنکو حسن ته یې بد ویلی دي. که د چا جامې کمزور لیدلی دي یا د چا پیزار یا د چا سنگار یا د چا خوراک، زه ډېر محتاط ټکي استعمالوم. خوشحال خان خټک چې کوم سخت ټکي استعمال کړي دي هغه نه یم. نو ضروري نه ده چې هغه په 21مه پیړۍ کې اوس چې خلک په انساني اقدارو باندې چې کله خبره کوي نو جنرالایزیشن یا سټیریوټایپینګ چې دی د دې منیت دی، دا نشي کولی. مثال په توګه یو تن په یو خاندان کې که چېرې بد کار کړی دی نو هغې مطلب دا نه دی چې تاسو به هغه پوره قبیله چې ده هغې ته بد وایه. یعنی د دې دا اتانټک ریسرچ یا تحقیقات دي کره کوټلي پیاوړي چې دا ضروري نه ده چې د چا پلار چې دی هغه به غل و نو د هغه زامن به مغلی، د هغه لوڼه به مغلی، داسې نه ده. یا د چا یو کس د خپو نه به د پیزار د خولو بوی راتو یا د ترخونو نو کېدی شي هغه پوره کلي کې چې کوم خلک پاتې کېږي د هغو نه به ده. نو زه وایم چې دغه کلامونه شاید دونه مشهور هم دي او دونه دغه هم نشته دی. خیر دی ټول ته یاد هم دي د ویلو ضرورت. خو کله چې په بیا تحقیق کوو، کله چې په بیا بحث کوو نو هغې وخت کې په بیا بحث وکړو. البته اوس بل دې کلام ته راځم. دا هم ډېر مشهور کلام دی، کرن خان ویلی دی. او دغه شان یو کلام باچا جیم زما ډېر خوښ دی، هغه هم ډېر ښکلی ویلی دی. هغه په سوات کې شاید د ولسیار خان د په ځای کې ریکارډ کړی و. ما ډېر خوند راکوي. که په هند کې نشته سپینه هوسۍ سترګې معجبینه، او د دې کلام هغه د یارۍ په علم پوهه سخندانه نکته چینه. یعنی څومره اعلی تشبیهات دي، څومره اعلی تخیل دی، څومره اعلی تغزل دی او څومره اعلی اصطلاحات دي د خوشحال خان خټک سره حیرانوونکي. نو راځم د کرن خان په مینې سره او دغه د زړه د تله د مینې سره د کلام درته وایم او بیا چې کرن خان ویلی هم دی او بیا چې چا د دې د سختو ټکو تشریح او ترجمه کړې ده هغه ته هم د هغه کس د خولې وایم. د جهان په مخ بنوي هسې ستا غوندې دلبره، پری رویا امبر بویا سنبل مویا سمن برا، او گل ایزارا زلف مارا شه سوارا خوش رفتارا. گل ایزارا اوزارم خلق وی خو گل ایزارا زلف مارا شه سوارا خوش رفتارا. بادنوشا می فروشا قصب پوشا محکمرا. قصب نه قاب سره دی، قصب پوشا محکمرا. او دل نوازا سر فرازا عش و سازا لوبت بازا.
دل نوازا سر فرازا عش و سازا لبت بازا خود پسندا سر بلندا شکر خندا لب شکرا. اوف اوف حیرانونکي ډیر زیات حیرانونکي تشبیهات دي، اصطلاحات دي، او دې کې د تغزل ته د جمالیاتو د سړی حیران واده شي. طربناکا گریوان چاکا تل بے باکا تش تپاکا. ریاست نسیم خدای بخلی زموږ ډېر ښه ملګری و، نو هغه په کراچۍ کې چې جلسه ادبي جرګه کې و، نو هغه وخت کې د یو آفتاب بدر که نه ریاست نسیم په خپل غزل کې یو د سپوږمۍ تڼۍ پرانستې یو ماته یادېږي چې یو نوی ترکیب کارولی و، نو موږ ډېر حیران وو هغې ته، او ډېر خوشحاله وو ورته که نه. خو دلته چې دې ته وګورم خوشحال خان خټک ته طربناکا گریوان چاکا تل بے باکا تش تپاکا خود ارایا خود نمایا خود ستایا خود خوش هنرا. طربناکا گریوان چاکا تل بے باکا تش تپاکا خود ارایا خود نمایا خود ستایا خوش هنرا. غزل خوانا خوش الهانا در دندانا لب خندانا. اوف غزل خوانا خوش الهانا در دندانا لب خندانا. عنبر خالا پر خیالا تل خوشالا د زړه غوره. اوس دا خو کلام شو د خوشحال خان خټک، او د خوشحال خان خټک ته دې کلام دا زما صادروم نن زما بار بار پروزي د سختو لفظونو تشریح چې چا کړې ده، دغه نوم دی ښاغلی ظاهر شینواري صاحب، او دا ماته کرن خان رالېږلی دی. کرن خان ډېره مهرباني، او ظاهر شینواري صاحب هم د هغه په لفظونو کې دا تشریح درته وایم. نور ملګري ماته رالېږي وخت په وخت، خو خفه کېږئ مه کوه، هغه نه ویلي ټول دا په ما ډېر ګران دي ملګري، او دا ډېر ښایسته دی دا تشریح کړې ده. نو زر زر وایم. نو پری رویا معنی چې دا د پری چې موږ ورته ښاپیری وایو، شاپیری یا ښاپیری، او غوندې صحرا یا مخ لرونکې پری رویا. پری ښاپیری او رویا لکه مخ یا صحرا. امبر بویا، امبر د امبرو ټکي خو به تاسو اورېدلی که نه، امبر خوشبوی چې کوي، د امبرو غوندې خوشبوی لرونکی. سنبل مویا، سنبل د سنبلو غوندې د چا زلفې چې راځوړندې وي. سمنبره د یاسمین ګل، سمن چې دی د یاسمین ګل دی، او د اصطلاح دی وایي چې شینواري صاحب وایي چې دا اصطلاح د فارسۍ ده د سپین مخ دپاره. وایي تقریبا ټول د عربۍ او فارسۍ لفظونه استعمال شوي دي په دې کې. دا ګل عزاره چې دی ګل عزاره، نو دلته کې دا ټکي ګل عزاره موږ ډېر اورېدلی دی، خو شینواري صاحب وایي چې دا ګل عزاره صحیح پروننسیشن یا ادایګي چې دا ګل عزاره دی. نو ګل عزاره د ګل غوندې اننګي لرونکي، مخ ښایسته لرونکی، او دی وایي چې دا د فارسۍ د ټکي مرکب دی، یعنې د دوو ټکو نه جوړ شوی دی، ګل او عزار یعنې رخسار، د ګل غوندې اننګي لرونکي. دوه ټکي چې کله یو ځای شي دې ته مرکب وایي. نن سبا لکه مثال ملت پال خلک یو ځای لیکي، ملت او پال، نو دا چې یو ځای کې نو دا مرکب شي. خو که دا جدا جدا ولیکل شي نو هم څه کفر نه دی، ګناه نه ده. ځینې خلک په دې سخت داسې جګړه کوي چې دا به یو ځای لیکي. نه وروړه، که چېرې معنی نه بدلوي، که چېرې مفهوم نه بدلوي، که څوک پرې خطا کېږي نه، که څوک تېروځي نه، نو هېڅ کفر نه دی. جګړې مه کوئ په دې خبرو باندې، ماهران داسې وایي. ښه، او په دې پیغورونو هم یو بل ته مه کوئ، ځکه چې دا د اکثره ریاست نسیم بل ټکي را تیار شو چې موږ دومره ګرانه ژبه وایو چې موږ څه قام ته وایو، نو قام په هغې پوهېږي نه، نو زموږ مسلې ختمېږي نه. ښه، اوس راځم بیا کلام ته. نو زلف ماره د اوږدو زلفو والا، لکه د مار په شان اوږدو زلفو والا. شاه سوار په اس سورلي کوونکې مجازن دا د حسن او د جمال په ترکیب کې استعمال شوی دی. زه وایم چې نه، داسې نه ده. دا شاه سوار
ښځه هم په اس سورلي کوي، لکه څنګه چې خوشحال خان خټک دا بل کلام درته ما وویلو، سخندان او نکته چینه او شوخه څنګه دل څنګینه. نو ډېر زیات دا ځمکه چې دا په دې کې خوشحال خان خټک د خپل محبوب تصور ډېر لوړې ښودی دی. نکته چین ورته پکار دی، په سیاست پوهېدونکی ورته پکار دی، په معیشت پوهېدونکی ورته پکار دی، په ادب پوهېدونکی ورته پکار دی. نو د هغه تصور چې د حسن د خپل جمال د معشوق دی یا د معشوقي کم دی هغه ډېر لوړ دی. زه دا خیال کوم چې هغه شهسواره د سورلي کوونکي لپاره استعمال کړی دی. ها، بادنوشه شراب څښونکی، می فروشه شراب ورکوونکی، ساقي یا خرڅوونکی. فروش مطلب فروشي چې ده خرڅ نه راځي، لکه ګل فروش چې موږ وایو، ګل فروش د ګل خرڅوونکي لپاره راځي. قصب پوشه، دا قصب وختي ما په قاب سره ویلو کنه، دا قصب نه دی. قصب مطلب پیشه ده، او قصب چې دی شینواري صاحب وایي چې دا د قصب اغوستونکی، یعنی قصب یو کپړه ده چې په مصر کې جوړیږي. د زرو او د سپینو د تارونو استعمال هم په دا ریخمینه یا ریشمینه کپړه کې شوی وي. محکمره د ویښته په شان نری املا لرونکی. نن په 21 سنچري کې چې کوم ګلوبل دغه کېږي مقابله حسن، نو په یې کې ډېر شیان کتل کېږي. نری املا چې ده، نو د خلک وایي د پښتنو د حسن کنسپټ چې دی، تصور چې دی، وایي دا غټوالی دی. خوشحال خان خټک که څوک واوري دا خبره به بیخي خطا شي. د پښتنو د حسن تصور د اعلی ترین سلیقه مندۍ نه هم لوړ دی. خوشحال خان خټک دې کلام ته زه وګورم، اعلی ترین سلیقه مندي دا ټکي زه استعمالوم، یعنی دې کې نزاکتونه، په دې کې پوزه، په دې کې سترګې، په دې کې خبرې، په دې کې اداګانې، په دې کې شوقونه، په دې کې عادتونه، په دې کې د خوراک او د خوشبویۍ خصلتونه، یعنی هغه کمپلیټ پیکج چې ورته وایي که نه، چې پرفیکټ یا مطلقاً بې د څه کوتاهی، کمزوري یا ګوتې نیو ځای نه. نو زه وایم چې خوشحال خان خټک 400 کاله مخکې تصور کوم وړاندې کړی دی. ضروري نه ده چې هغه د ټولې معاشرې و خو موجود و. نو دا غلط اصطلاح ده چې یا تصور دی چې لکه څنګه چې ما وخت یو ټکي ویلو، سټیریوټایپینګ دی چې د پښتانه خلک دا ګمان کوي چې څوک ډېر غټ وي، چاغ وي او سور وي. نو د پښتنو خوښ وي داسې نه ده. دی وایي چې محکمره د ویښته نه نری املا، دا ټکي د هغه وخت استعمال کړی. نن په 21مې پېړۍ کې د ویښته نری املا چې ده د دې ډېر خلک صفت یا ستاینه کوي. دا کرب چې دی که نه، د دې ډېر ستاینه کېږي. کرب، دلنوازه، زړه خوشحالو، دل او نواز یعنی نواز یعنی ورکوونکی یا خوشحالونکی، او دل زړه دی. سرفرازه، فخر کوونکی، ویاړ کوونکی. عشوه سازه، ناز او ادا کوونکی. لوبتبازه، لوبې کوونکی، په اصل کې د نینځکو سره لوبې کوونکی دی. شینواري صاحب وایي د نینځکو سره څوک لوبې کوي هغه ته دی وایي چې لوبتباز وایي. خو دی وایي چې دا مجازن په عاشقانو لوبې کوونکي لپاره خوشحال خان خټک کارولی دی. خودپسنده، مغروره، د ځان خوښوونکیه. سربلنده، د اوچتې مرتبې خاونده. سر او بلند دوه ټکي دي خو ځان ځانه لیکل شوي دي. شکرخنده، د خوږې خندا خاونده، چې خوږه خندا څوک کولی شي. ځینې خلک د خلکو په خندا مین وي. لب شکره، د شکرې په شان د خوږو شونډو خاونده. طربناکه، زړه خوشحالونکیه. لب شکره، د شکرې په شان د خوږو شونډو خاونده. ګریوان چاکه، ګریوان شلونکی، لیونی یا سری ګریوان. ضروري نه ده چې د چا سری ګریوان وي هغه د لیونی وي، د دې معنی دا هم نه ده. تل بې باکه، بې ویرې خاوند، یره نه لرونکی. بې باک چې زړوره خبره کولی شي، په ډاګه خبره کولی شي، سپینه خبره کولی شي، یا نیغ په چا ورتلی شي یا یو مرکز ته ورتلی شي. تش تپاکه، تپاک مطلب مینه ده، ګرمجوشي ده. تش تپاک ډېر بېقراره او صرف مینه لرونکی. دی وایي چې تش کله مونږه د نګه او سوچه لپاره هم استعمالوو. خود ارایا، امزا د پاسه دغه دی، د الف د پاسه دا دغه دی څه چې ورته وایي کم ټکی دی، حمزه دی که نه، ما نه هیر شو. بهرحال ارایا، نو د ارایا چې دی دا
ویل داسې په کار دي، زه سم نشم پرانسیټ کولی یا ادا کولی. ارایا یعنی د ځان آرایش کوونکی، په ځان مین، د ځان سره مینه کوونکی، د ځان سینګارونکی، د ځان ښایسته کوونکی. او بل ټکی چې دی تل بې باک خود نمایه، د خپل حسن او جمال کار کوونکی، خود ستایه، د ځان صفت کوونکی، خوش هنره، د هنر ساختن یا د هنر خاون، غزل خوانه، د غزل ویونکی، خوش الهانه، د ښایسته اواز مالک، لکه کرن خان، لکه هارون باچا، لکه گلنار بیگم، یعنی خوش الهانه، یا د چا اواز چې خوږ وي، دردانه، دندانه، در جدا ټکی، دندانه جدا ټکی دی. د ملغلرو په شان د سپینو غاښونو خاوند، لب خندانه، چې په شونډو یې هر وخت خندا وي، مسکۍ وي. یعنې ځینې خلک ته چې ګورې مخ ته، نو تاسو ته به هر وخت دی خوشحاله ښکاري، که په زړه کې ډېر درد هم وي، خو مخ دغه دومره ښایسته وي چې کله به د چا داسې ګمان نه کېږي. او امبرخاله، په مخ د امبرو خالونه لرونکی، د ګلونو په شان خالونه خو پخوا ډېر اوس ډېر کم وهل کېږي، نن سبا ټیټوز رواج ډېر زیات دی، نو خلک په دې لاسو یا په بولو یا په داسې ځایونو لري، په نورو ځایونو کې. پرخیاله، د لوړ فکر او خیال مالک یا خاوند، او تل خوشحاله، هر وخت خوشحاله پاتې کېدونکی، د زړه غوره او ښه زړه سختن. ظاهر شینواري صاحب ډېره مننه، کرن خان صاحب ماته اجازت راکړه چې دا زه ویلی شم. او کرن خان یو بل کلام هم رالیږلی دی، هغه به هم چېرته ویم. او نورو ملګرو چې کوم کلامونه رالیږلي دي او د مینې اظهار کوي، نو هغه معلوم بیا وضاحت کړی دی. ډېره مننه. خوشحال خان خټک، زه یوازې په دې نیت بیا ویم چې د اوسني کل چې کوم د شعر په هکله ذوق وژل کېږي او تروړل کېږي او خرابېږي او بې ذوقي سیوا کېږي، نو چې ورته وریاد شي چې پښتو ادب سرخیزه بڼ چې دی دا ډېر اعلی دی. او دا یوازې د خوشحال نه دی، د هغه نه راونیسه تر دې دمه پورې، د ممتاز اورکزي پورې ډېر کره، باذوقه، با استعداده، با کماله، با هنره، با علمه او با صلاحیت او د سیاست او د نړۍ په هنر او په جمالیاتو او په جلالیاتو او په هر ذوق پوه خاوندان چې دي، ډېر الله شعر دی. نو دا اوسني په دې فیسبوک باندې زه چې دا نوی نسل چې کله ناکله دې ته هم توجه کوي، یوازې په دې زه د چا نوم نه اخلم، څوک خفه کول نه غواړم، خو په هغه څیزونو پسې چې مشهورېږي او په پړق کې خلک یو بل ته په ټویټر باندې او په فیسبوک باندې په واټساپونو لیږي، نو لږ دې ته هم پام پکار دی. دا زما یوازینی مقصد دغه وي. ډېره مننه او ښه ژوند درته غواړم تاسو ټولو ته.